سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بدخشان ولایت کې لسګونه دولتي عسکر طالبانو سره یوځای شوي. سرپل کې د دولتي ځواکونو د هوایي برید له کبله ملکي وګړو ته تلفات اوښتي. هلمند کې دولتي عسکرو 303 مسافر وړونکی موټر په ډیسي توپ مرمۍ ویشتلی دی. بلخي طالبانو د حوزې د امیر په شمول 9 عسکر ژوندي نیولي دي. طالبانو ویلي هڅه کوي د ښارونو اوسیدونکي هم د لوټمارو او شکمارو له ظلم او اذیت څخه وژغوري. پاکستان کې د لنډو ویډیوګانو په کاریال ټیک ټاک بندیز لګیدلی دی. آذربایجان او ارمنستان د روسیې په منځګړیتوب په اوربند هوکړې ته رسیدلي. یمن وای د سعودي عربستان په شمول بریتانیا، امریکا او اسرائیل د شر او فساد تولیدونکي هیوادونه دي. د خبرونو پای